وخت په ډول په پاکستان کې هم تېره ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر سوري لاندې په کوټه کې یوه دستوره وسوه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې افغان کډوالو ګډون وکړي او دوی د افغانستان ثقافتي عکس د سندرو او ترانو د لارې څرګند کړي. پر دې مهال په بلوچستان کې میشت افغان کډوالو په نمائندګۍ د یوې خیریه مؤسسې جامع شفا مشر ډاکټر میرویس و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان و افغان کډوالو ته په دې وروستیو کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. حکومت خو ډېر سنجیده دی. اوس ګوره د افغان کډوال لپاره چې کوم دلته یو یعنې د هغه دپاره دلته تمام هغه سهولیاتو چې کوم پروګرامونه دي هغه یې ورته لانچ کړي دي. اوس لکه پیو آر کارت چې کوم څوک لري هغه کوم ماجر کارت د هغه دپاره یعنې مطلب په بینک کې د هغه دپاره اکاونټ چې کوم دی هغه اجازه شته چې هغه اکاونټ خلاص کړي. نو دا څونه غټ سهولت دي. بیا ټول افغانان ته چې کوم دی هغه ته یې کارډونه ورکړله چې مطلب دلته به د دوی هغه چې کوم په مختلفو علاقو کې دی اوسېدل دوی به مطلب کوټ ته به نه سوای تللی په لارې کې به څه مشکلاتونو چې کارډ نه ورسره یعنې هغه ته یې کارډونه ورته ایشو کړه. د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحید الله ممند په خپله وینا کې وویل چې د افغان حکومت همیش دا خواهش دی چې په افغانستان کې ژر تر ژره امن راسي او ټول افغانان په خپله خوښ سره و خپل هیواد ته ستانه سي چیرې چې به د دوی لپاره د روزګار ترڅنګ د ژوند ټولې اسانتیاوې مساعدې سي. ملګري ملتونه خپل هلې ځلې تندې کې تیزې کې چې د جنگ عامل ختم شي په افغانستان کې چونکې دا جنگ پردی جنگ دی دا زمونږ جنگ نه دی موږ باندې تحمیل شوی دی. زمونږ هیله دا د ګاونډي هیوادونو څخه او د دوی د ملتونو څخه د ملګرو ملتونو څخه چې د دغې شبکو او د دغې ملکونو د مداخلې مخه ونیول شي. نو انشاءالله چې د افغانستان سره د امن په راتګ سره به ټول افغان مهاجرین خپل کورونو ته په عزت ستنېږي او خپل ژوند به د سره په ښه توګه پیلوي. وروسته د افغان کلتور او ثقافت د بېلابېلو رنګونو د راڅرګندولو لپاره یو نندارتون هم لګېدلی و چیرې چې د افغان میرمنو لاسي کارونه او نور ښایسته شیان ښودل سوي وو کوم چې د برخوالو لپاره د زیاتې دلچسپۍ وړ و.